سلام ستړي مشه قدرمنو کتونکو ښه راغلاست په دې هیله چې ټول ښه اوسئ. سید ادریس ولزاده بیا هم په سیلفي کیمره کې تاسو لپاره حاضر دی تر څو یو خوندور او ښایسته ویډیو جوړه کړو. او موږ نن راغلي یو د ننګرهار ولایت په یو بل اړخ کې چې کوم ډرونټه ده دلته، او بیا خصوصا د ډرونټې دلته اوبه او همدارنګه د ډرونټې دغه ښکلا تاسو ته انځوروي د ویډیو په بڼه. نن نو یوه خوندوره او ښایسته ویډیو تاسو ته جوړوو، له موږ سره پاتې شئ، زموږ دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، او همدارنګه نو د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. ښایسته منظره ده او ډېره زبردسته منظره ده. تاسو وګورئ د ننګرهار ولایت ډرونټه دلته نو اوس وخت کې خلک د لرو پرتو ولایاتو کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګ او همدارنګه له لغمان کونړ نه هم خلک راځي د سیاحت لپاره او د خپل هغه وخت تېروي تر څو خپل وخت ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي. موږ هم راغلي وو تر څو دغه ښایسته او ګلورینه ویډیو تاسو ته برابره کړو، او دې خواته نو بیخي نو د اوبو د شورای ساه خوند کوي. تاسو هم وګورئ، له موږ سره پاتې شئ، دغه ویډیوګانې تر پایه پورې وګورئ. بیا هم ښه راغلاست. له لرو پرتو سیمو ساحونه خلک راغلي تر څو له ډرونټې لیدنه وکړي. یو ځوان را سره ولاړ دی، که تاسو خپل ځان معرفي کوئ. زما نوم سید جاوید دی، د ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته راغلي یو په چکر باندې. مونږ اول راغلي یو د مرکزي څانګې سره سیالي وله، بیا راغلو د ډرونټې دغې ته چکر ته. مونږ دلته راغلي یو چې چکر مو وهو، کرکټ هم وکړو. ډېر ښه ډېر ښه. له خوږیاڼو نه راغلي یاست، څومره لاره مو مزل وکړه او دغه ځای تاسو چې وکته څومره خوندور ځای دی د چکر لپاره ماده ده، او که نه وروسته کرکټ کوئ؟ هو ولې نه، کرکټ کوو. لاره خو 2.5 ساعته وه چې مونږ راغلو، دلته اوس کرکټ ته راغلي یو، دغې ته راغلي یو ډرونټې ته، او مونږ دلته لږ کرکټ هسې خپل منځو کې تمریناتي سیالي پیلوو. او دلته ټول شاګردان زمونږ راغلي دي، د النصر خصوصي لیسې استادان، مدیر صاحب او شاګردانې ټول راغلي دلته یوه سیالي ترسره کوو خپلو منځو کې. څو کسان یې د خوږیاڼو راغلي؟ یا داسې وښیه چې مونږ 9-50 نفره راغلي یو، استادانو سره دغه 8-15 نفره شوه چې مونږ دلته راغلي یو. 11 استادان چې مونږ راغلي یو، 8-15 نفره دي. دا ګوره دا ټول د النصر لیسې شاګردان دي. یو بل ځوان را سره دی، دا نو شعر وایي، راغلی دا هم چکر لپاره. ښه مهرباني خپل ځان معرفي کړه بیا د شعر ووایه. نوم مې د همایون د پلار نوم د محمد د خوږیاڼو ولسوالۍ. د جنۍ پلار د راته لارو کې پیرې نه کوي، د جنۍ پلار د راته لارو کې پیرې نه کوي، لور ته دې وایي چې ما ته اشارې نه کوي. حد دې کړی. زه دې ملا پسې ځکه اقتدا نه کوم، زه دې ملا پسې ځکه اقتدا نه کوم، دا په وطن د شهید شوو جنازې نه کوي. زبردست. بل درته څه نه ده؟ دا ډېره زیاته بره ده. نوم مې فرهاد او پلار نوم محمد زمان د خوږیاڼو ولسوالۍ نه راغلی یم، او غواړم تاسو ته یو شعر ډالۍ کړم.
بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کم بیا یې 600 یاران پیدا شي او په دې دور کې غزل ویل خو بیخي کوپر دی او په دې دور کې غزل ویل خو بیخي کوپر دی چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي او چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي شاعرۍ سره د علاقه شته یس نوم مې واحد الله دی د پلار نوم مې احسان الله دی د خوږیاړو نه راغلی یم مهرباني زه به یو شعر تاسو ته ډالۍ کړم مینه مې کړې ده انکار نه کوم په ښکلو ښکلو اعتبار نه کوم د ښکلو ښکلو نه توبه وباسم زه به تبلیغ ته بستره وباسم چکچک ورته ووهئ ارمان می ولې وژنې زړه غمجن می ولې وژنې سلګۍ وړې وړې د دل کدن می ولې وژنې سلګۍ وړې وړې د دل کدن می ولې وژنې ارمان می ولې وژنې زړه غمجن می ولې وژنې سلګۍ وړې وړې د دل کدن می ولې وژنې سلګۍ وړې وړې د دل کدن می ولې وژنې ما دا کله منله چې جانان به مې څوک مړ کړي ما دا کله منله چې جانان به مې څوک مړ کړي زما په وینو سرې شولې دا لویې لویې دښتې بلبل د سردارو او هم چمن مې ولې وژنې ارمان می ولې وژنې زړه غمجن می ولې وژنې سلګۍ وړې وړې د دن کدن می ولې وژنې جانانه راشه که مې ګورې جانانه راشه که مې ګورې په سور کمیس کې لکه ګل واړه زبردست دا پروګرام به همدلته پای ته رسوو تر بیا چې زه په بله ویډیو او په بل پروګرام کې تاسو لپاره حاضر یم تر هغه ښه وخت ښې چارې